آیا افغانستان اوس هم نیمه پایلوبې ته چانس لري او کنه؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. نړیوال جام استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په 9 سیالۍ کې استرالیا وکولی شول چې د 3 ویکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. که څه هم په یاده سیالۍ کې استرالیا په 1 منډو 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو بیا یې هم د لوبې په 40م اوور کې د 292 منډو هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره ګلین میکسویل تاریخي پاڼۍ نندارې ته وړاندې کړه چې په ټپي پښه یې په 128 توپونو 201 ناسوځېدلې منډې وکړې. هغه 21 څلوریزې او 10 شپږیزې ووهلې. په دې سیالۍ کې هم د افغانستان د ډګر ساتنې برخه ناکامه وه چې یو وار حشمت الله شهیدي او بل وار مجیب الرحمن د میکسویل 2 اسانه کیچونه وغورځول. د دې سیالۍ په پایللو سره لا هم افغانستان په 6م مقام کې ځای لري او نیمه پایلوبې ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. افغانستان به د نومبر میاشتې په 10مه نیټه د احمد آباد په ښار کې له سویلي افریقا سره سیالي کوي. که یاده سیالۍ افغانستان د ښه نیټ رن ریټ پر اساس وګټي نو د دې هیلې شته چې نیمه پایلوبې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې ابراهیم ځدران هم تاریخي سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې د کرکټ په 50 اوریزو نړیوال جام کې 129 منډې کوي. د افغانستان په توپ اچوونکو کې نن نوین الحق، عظمت الله عمرزي او راشد خان د استرالیا 2 لوبغاړي وسوځول. میکسویل د دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې استرالیا تر هندوستان او سویلي افریقا وروسته 3مه لوبډله شوه چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي.